د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ مسؤلین وایي کوچني اختر ته یې بشپړ چمتووالی نیولی تر څو ولس دغه نیکمرغه اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي. د دې ولسوالۍ ولسوال بلخ میشتو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د اختر په دې خوښۍ کې ګډوډي رامنځته کړي. د بلخ په ولسوالۍ کې زمونږ کشفي امنیتي او استخباراتي ځواکونه دوی شپه او ورځ په دې هڅه کې دي چې خپل ملت ته بلخي ولسونو ته امنیت تأمین کړي، د هغوی مال و ځان ټول په امن کې آزاد او سوکاله دا خوشحالي ولمانځي. نو د دې ملت لپاره او د دې ټولو بلخي ولسونو لپاره مونږ اطمینان ورکوو چې د دوی امنیت به خوندي وي. د دې کوچني اختر پر رسیدو سره په دې د ستره خوشحالۍ کې به الحمدلله هیڅ مشکل او ستونزه به د دوی په وړاندې جوړه نشي. ښاغلي سعیدي زیاته کړه چې بلخ ولسوالۍ یو له هغه ولسوالۍ څخه ده چې ډیری سیلانیان ورته راځي او سږکال هم ټولو سیلانیانو ته ډاډ ورکوي چې راشي او د دې ولسوالۍ له تاریخي آبداتو څخه لیدنه وکړي. ولسوالۍ د شمال په سطحه هغه ولسوالۍ ده چې تاریخي آبدات کې ډیر شتون لري. نو د دې لپاره د لرې ساحو څخه داخل د افغانستان د ولایتو څخه خلک دلته د سیاحت لپاره راځي او د خارج څخه هم خلک د آبداتو لپاره راځي. نو د دې ټولو لپاره مونږ اطمینان ورکوو چې د دوی په وړاندې امنیت تأمین ده، د دوی لپاره به هیڅ ستونزه پیدا نشي او پوره اطمینان او ډاډ ورکوو. بلخوا بیا بلخ میشتي وایي دوی هم د اختر لپاره پوره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د تیر په څیر دغه اختر هم په خوښۍ ولمانځي. همدارنګه یو شمیر هټیوال وایي نظر پخوا ته د خلکو اقتصادي حالات هم ښه شوی او خلک د نرخونو کنټرول دې ته لیوال کړي تر څو د اختر لپاره سودا واخلي. زموږ سوداګانې هم ښې روانې دي او ولس هم اختر ته ډېره خوشحالي لري. انشاءالله ښه روان دی. اسلامي امارت ښه نظام هم راوستلی دی او موږ ته یې ښه اسودګي هم راوستلی دی. انشاءالله نفاق او داسې بدبختیانې ورکې شوي دي. هر څوک خپل په کار او په روزګار باندې بوخت دی. خپله دوکاندار یم او کاروبار شکر الحمدلله کال په کال د خیر سره ښه کیږي او کال په کال ښه روان ده کار هم او اقتصاد هم د خلکو ښه شوی ده او امن ده او قراري ده او کاروبار ښه ده شکر الحمدلله نسبتا مخکې کالونه سږ کال او دا تیر کال شکر الحمدلله کاروبار ښه ده. بلخ ولسوالۍ یو له هغه ولسوالۍ څخه ده چې ډیری تاریخي ځایونه پکې شتون لري چې د داخلي سیلانیانو ترڅنګ ورته هر کال له بهرنیو هیوادونو څخه هم سیلانیان راځي.